د هر قوم خپل کلچر یعنی ثقافت چې دی دا د دغه قوم د غم ښادۍ د خوشحالو د ده د رسل و رسایل د ده د ګټې وټې د ده د ژوند ټول اړخونه چې دي نو هغه ثقافت دی او پښتانه چې دي نو دا یو ډېر زوړ قام دی یو ډېر زوړ قام دی او دغه زوړ قام چې دی د ده کم از کم 15,000 کاله ژوند ثابت دی او د هغې نه اخوا تیاره ده په دې دنیا کې تاسو مطالعه کوئ که نه په دې دنیا کې به تاسو کتلي چې څومره قومونه دي هغه قومونه ټول چې دي چاته خپل تاریخ معلوم دی چاته نه دی معلوم خو چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راغلی دی نو د هغې به لږ حساب کتاب وکړو بیا به د دنیا مونږ ته پته ولګي مونږ ته اکثر دا خبره کېږي چې یاره د دې دنیا چې دی لکونه کاله وشو څوک وایي چې اربونه کاله وشو څوک څه وایي نو کېدای شي چې دنیا ډېره مخکې جوړه شوې خو چې انسان به ته کله راغلی دی نو هغه د آدم علیه السلام راتلل دي او آدم علیه السلام چې کله د جنت نه راتلو نو د هغه وخت حساب کتاب چې مونږ وکړو نو چې د دې طرفه مونږ حساب وکړو نو ابراهیم علیه السلام چې دی د هغه تقریبا 3,000 کاله کېږي حضرت ابراهیم علیه السلام 3,000 کاله کېږي د ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې چې ډېر زیات وخت دی نو هغه به مونږ فرضي 2,000 کاله واخلو په دې نه کم دی خو مونږ به لږ زیات واخلو بیا د حضرت نوح علیه السلام او حضرت آدم علیه السلام په منځ کې چې کوم وخت دی نو په دې کې کتابونه دا وایي چې د دې دواړو د یو بل سره لیدل کتل هم شوي او د حضرت آدم علیه السلام عمر چې و هغه 1000 کاله و او د حضرت نوح علیه السلام عمر 900 کاله و نو دغه به هم خیر دی مونږ به پکې یو زر زیات واچو نو 7,000 کالو نه زیات وخت د انسانانو په دنیا کې نه کېږي بیا خلک دا وایي چې په دنیا کې د ټولو نه وړاندې ایجاد چې دی نو هغه ویل دی که نه تاسو ته ویلی شي که نه this is totally wrong ویل په دې نه دی چې انسان ته د ټولو نه اول د خېټې ضرورت و ویل خو بیا وروسته ضرورت پېښېږي تاسو چېرته کور کې هغه میچن لیدلی دی چېرته په کلو کې مو لیدلی یا په تصویر کې به م لیدلي هغه داسې چې تاوی په لاس باندې پخوا به په دې اوړه کول ټیک ده هغه لوکل ګرینډ مل چې دی نو هغه ګرینډر چې دی هغه په کور کې به په لاس چلولی شو د هغې هغه شکل چې دی نو هغه هم د ویل سره یو شان دی نو هغه چېرته په اثار قدیمه کې په لاس راغلی نو خلکو وایي چې دا ویل دی نو د دنیا وړاندې مشین چې دی نو هغه دی میچن سپیلنګ یې څه شو MACHINE میچن صحیح ده نو میچن ستاسو نیکونو ایجاد کړی ده وړاندې مشین ستاسو دی ستاسو د معلوماتو دپاره دی چې په خیبر پښتونخوا کې 30 to 32 میلیون پښتانه اوسیږي په سند کې 6 to 10 میلیون اوسیږي بلوچستان کې 5.5 میلیون پنجاب کې 2.3 میلیون او اسلام آباد کیپټل ټریټري کې 4,50,000 آزاد کشمیر کې 3,50,000 او ټوټل دغه تاسو ته ښکاره دی چې څومره میلیون دي تقریبا 57 میلیون جوړیږي خواوشا Percentage of Pashto speaking according to the 2017 census 80% Khyber Pakhtunkhwa 2% Punjab 19% Islamabad 5.5% Sindh 35% Balochistan spoke Pashto as their first language G 2017 census Sindhi speaking in Sindh 62%, Punjabi speaking in Punjab 70%, Baluchi speaking in Balochistan 50%, Pashto speaking in Khyber Pakhtunkhwa 80%. دا معلومات په تاسو ته نه وو دا ستاسو په علم کې اضافه پکار ده چې ستاسو پرسنټیج په دې صوبه کې څنګه دی نیکسټ مین لینګویجز spoken in the Khyber Pakhtunkhwa پښتو هندکو سرایکی کوار کوهستانی Total 33 languages are spoken out of 70 in Pakistan.
33 لینګویجز زموږ په صوبه کې ویلی کېږي او زمونږ دا تهذیبونه چې کوم دي هغه که هندکو دا که سرایکي دا که کوار دا که کوهستاني دا ټول هم زمونږ په شان خلک دي خو د هغوی ژبې زمونږ نه لږې مختلفې دي کلچر هم ډېره حده پورې یو شان دی ژبې لږې مختلفې دي ډېرې نه دي او د هغې نه علاوه خلک پښتانه مطلب کوي که نه وایي په انکو پښتو کې مې داسې کړي دي نو انکو پښتو مینس چې ټو سسټر لینګویجز دي یو بل سره یو ځای اوسېږي جی پښتونولي پښتون کلچر ته پښتونولي ویلی کېږي پښتو ورته هم ویلی کېږي خلک وایي په پښتو کې پښتۍ ماتېږي نو دې ته پښتو هم ویلی کېږي پښتونولي ورته هم ویلی کېږي پښتون کلچر ورته هم ویلی کېږي یا ورته پښتونولي وایي زمونږ دوه غټې لهجې دي که نه یوې ته قندهارۍ لهجه وایي بلې ته یوسفزۍ لهجه وایي نو قندهارۍ لهجه چې دا هغوی ورته پښتو وایي یا پښتونولي وایي او یوسفزۍ لهجې والا ورته پښتونولي یا پښتو وایي سمه ده څوک وایي پېښور څوک وایي پېښور یو شی دی صحیح ده دا پښتونولي چې ده نو دا په 3 حصو کې تقسیمه کړی شوې ده په هغې کې وړومبی حصه چې ده نو هغه د هغې ته ویلی کېږي خوی او خصلت یعنی چې د پښتون خوی خصلت به څنګه وي دویمه ده دود دستور یعنی ویلیوز به څنګه وي او دریم دی لارې چارې یعنی قانون به څه وي لارې چارې مینز رولز ریګولیشن ٹھیک ده پوهېږئ پې انګلیش کې ورسره لیک دي تاسو ورسره ګورئ نو تاسو ته زر کانسپټ کلیر کېږي جی وړومبی چې ده نو هغه دی خوی خصلت چې د پښتون خوی خصلت به څه پت او عزت یعنی دی به خپل عزت هم ساتي او د بل عزت هم ساتي دا یو وړومبی خاصیت دی پردي عزت ته هم د خپل عزت په شان ګوري ښېګړه او نیکي یعنی د غریب سړي د خوار د محتاج کس به مدد کوي او چې کله مدد نه کوي نو د دې مطلب دا دی چې د پښتونولي کمزورې ده توره او میړانه دی به بهادري خامخا کوي دی به تختی نه او بیا کله کله پښتانه داسې هم وایي چې دا تیښته نیمه توره ده چې کله د خپل سر بچ کولو ته موقع راشي چې خپل سر د په خطره کې شي او سر بچ کړي نو دی وتښتي او خپل سر بچ کړي دا توره ده ښه جي لوز خو په اسلام کې هم دی او په پښتو کې هم دی چې اسلام کې وایي چې حدیث مبارک دی چې وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وعده پوره کوئ د قیامت په ورځ به د وعدې تپوس کېږي یا لا دین لمن لا عهد له یعنی چې د چا څوک وعده نه پوره کوي دا بېدینه دی نو دغسې پښتانه هم وایي ما ژبه کړې ده ژبه مینز پرومیز وعده ننګ او غیرت یعنی ننګ او غیرت څه شی دی خلک کوي فلانی ډېر ننګیالی دی یا پښتانه ډېر ننګیالي خلک دي اس کو اردو میں جس طرح ترجمہ کیا گیا ہے میں بتا دوں لوگ کہتے ہیں غیور پٹھان یہ بالکل غلط ترجمہ ہے غیور کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مرنے مارنے کا ماہر ہو نہیں غیرت یا ننگ اس کو کہتے ہیں کہ تاسو خپل باندې سوچو کوي چې هغه سړی غیرتي دی هغه ښځه غیرتي ده چې څوک په خپله خاوره په خپل عزت په خپل وطن په خپل دین باندې هرې قربانۍ ورکولو ته تیار شي ایون خپل پټ انیمل دی خپل څاروي خپل سپی خپل پیشو چې د دې د حفاظت لپاره هم هرې قربانۍ ته تیار شي دا ننګیالی دی دا غیرتي دی غیرتي دا نه دی چې خلک وجلی شي رښتیا ویل اخو اسلام هم حکم کوي چې رښتیا وایه ټول تهذیبونه ټول ثقافتونه رښتیا وایي بلکې زمونږ یو ملګری دی نو وایي چې زه جاپان کې وم نو ما روجې نیوې نو ما نه جاپاني ملګري تپوس وکړو چې یاره دا روژه څه شی دی ما ورته وایي دا زمونږ ډېر غټ عبادت دی او په کال کې یوه میاشت مونږ روجې نیسو او په دې وخت کې دروغ نه وایو په دې وخت کې غلط کار نه کوو دا نه کوو دا نه کوو ټول هر څه مې ورته وویل هغه راته وایي چې ښه ستاسو خو مزې دي په کال کې یوه میاشت د دې نه پرهیز کوئ موږ خو ټول کال پرهیز کوو نو موږ چې یو موږ دروغ او تګي برګي او ملاوټ او دا څیزونه ټول کوو او روجې نیسو په کال کې یو ځل روجې ونیسو موږ په روژه کې چې څه عبادتونه وشو دا ښه دي زړورتیا
زړورتیا مینز بریوري، یو سړی چې زړور وي، چې هغه بې غیرته نه وي. دا پکې ضروري ده. د پښتون چې څوک بې غیرته وي خلک ورپورې خاندي. تاسو کوم چې څوک ملګرو کې اکثر څوک داسې بې غیرتي وکړي خلک ورپورې ټول عمر خاندي. بیا انصاف، بلایند جسټس چې دی پښتانه چې کله کوي، لکه زموږ جرګې سیسټم چې کوم دی پای کې چې کومه طریقه باندې انصاف کېږي په هغې مخکې بحث راځي. خو انصاف به په خپلو ذاتي معاملو کې په وړو وړو معاملو کې به هم پښتون انصاف کوي. چې انصاف نه کوي دی پښتون نه دی. سخاوت چې دی دا هم لازمي ده. کله کله داسې وشي چې ستا په خپل رزق کې هم تنګي، خو تا بل چا ته به ضرورت وي نو ته به ورسره خپل رزق هم نیوې. نو سخاوت چې دی ضروري شی دی. ښه جي، شرم او حیا، دی به خپل شرم هم خیال ساتي، د خپل حیا خیال به هم ساتي، او د نورو خلکو د شرم او حیا خیال به هم ساتي. که دا نه ساتي نو دی بې پښتو دی. تاسو به چېرته نه اورېدلي چې څوک ویلي چا ویلي چې دا فلانی بې انګریزی دی یا بې اردو دی. بې پښتو په دې دی چې دا پښتو د کلچر نوم هم دی، یوازې د ژبې نوم نه دی. نو دې وجې نه خلک ورته بې پښتو وایي. امانت ساتل چې دي نو دا د پښتون لپاره لازمي خبره چې دی به د امانت خیال ساتي. او تاسو ته به یاد وي په تاریخ کې څو واقعات راغلي دي، هغه به په مناسب وخت بیا چېرته بیانو. خو خاص کر د عجب خان افریدي واقعات. تاسو کې افریدي څوک دي؟ ماشاءالله. افریدي چې دي دوی د پېښور خوا او شا اوسېږي، او دوی چې په دې ځای باندې اوسېږي په دې کم بیلټ باندې. نو سکندر اعظم چې راتلو نو د دوی د یرې نه په باجوړ راغی، ځکه چې راته پته وه چې دوی افریدو چې څوک په ښه نیت راغلي دي نو هغې له لاره ورکړې ده، او چې څوک په بد نیت راغلي دي نو هغې یې ډبولي دي. نو دا پکې په ذهن کې ساتئ چې د افریدو خاصیت چې دی هغه په ټولو پښتنو کې دا موجود دی. خو چونکې دوی په دې ګیټ وی کې موجود نو چې په لاره کې څوک موجود دي نو هغې خامخا خپله ذمهواري ترسره کوي. نو د عجب خان افریدي واقعه داسې وه چې پولیسو د عجب خان افریدي د کور تالاشي اخیستې وه، برټش پولیس هغې د عجب خان افریدي د کور تالاشي اخیستې وه. د ده په غیر موجودګۍ کې دی یو فریډم فایټر و دی او ورور یې شهزاده خان. نو دوی تالاشي اخیستې وه بغیر اجازت نه، او عجب خان افریدي اتفاقا هغه او ورور یې شهزاده خان پېښور ته راغلي وو. نو چې کله تالاشي اخیستې دوی چې تلي مور ورته ډېر پیغورونه کړي دي، او مور چې څنګه خبره کوي اکثر بچي ته، او چې بچی ننګیالی نو بیا خو هغه ته څه به خبره کوي، ورته وایي چې خپل پی به درته ونه بخم که بدل هم نه وانغېستو. نو بس هغوی ووتل او د فرنګیانو نه خپل بدل واغستو. نو دغه چې دی په فرنګیانو نه بدل داسې واغستو چې هغوی دا خیال کو چې یو فرنګی اوچت کو، خو د بدقسمتۍ نه هغه د دوی دا خیال و چې دا په کمره کې دوه کسان وو. نو د هغوی دا خیال و چې یاره دا فرنګی دی ورسره یې ښځه ده. هغه فرنګي ښځه او لور وو. نو دوی چې کله هغه فرنګی په خپل خیال کې اوچت کړو چې بهر ووته، پته ورته ولګېده چې دا خو یې لور ده. نو بیا هغه لور یې ورله تیرا ته بوتله او دومره په عزت یې بوتله چې بیرته هغه کله راتله نو هغې ژړل چې زه نه ځمه، دې خلکو زما دومره عزت کړی دی چې په دې ټوله لاره زه په شا وړی یم او زما یې ډېر خیال ساتلی دی. او بیا په 1984 کې که تاسو کې څوک موجود و، هغه ښځه د هغې نوم و مس ایلس چې ده نو هغه بیا راغلی و په 1984 کې، او په پېښور پریس کلب کې په خپله ویلي چې زما د عجب خان د کردار نه دومره متاثره شوی یم چې ما غوښتل چې ده سره مې واده شوی دی. دا د دې نه لویه خبره بله څه کیدی شي. سلا مشوره پښتانه خامخا کوي، او د مشرانو سره مشوره کوي، د خپلو ملګرو سره مشوره کوي، د خپلو رشته دارو سره مشوره کوي. او مشوره چې دا خوشحال بابا وایي نوراني که هغه ځای چې سره کینی دیرینه څلور یاران په مشوره. بل ځای کې وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو، یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو. چې څومره ډېر رای راشي نو هغومره مشوره ښه وشي. اوس چې راځو دود دستور ته، کسټمز اینډ ویلیوز چې دي په هغې کې جرګې نوم تاسو اورئ که نه؟
جرګې 3 سټیجز دي. وړاندې سټیج ته وایي مرکه. مرکه چې ده هغه داسې لکه دا وکیلان کوم کردار نه ادا کوي چې هغوی د یو کیس په باره کې سټډي وکړي او بیا جج ته هغه بیانوي. نو دغسې مرکې کې یو 2-3 ممبرز وي، هغوی د دې دواړه فریقونه رایې واخلي او هغه بیا په جرګه کې وړاندې کړي. بیا دویم سټیج چې دی نو هغه دی جرګه. هغه مطلب لکه جوډیشري، عدالتي نظام چې څنګه دی، دا جرګه د هغې مشران یې واوري او بیا هغوی مناسبه فیصله وکړي. دریم سټیج دی لویه جرګه. لویه جرګه مینز پارلیمنٹ. نو تاسو په علم کې د دا خبره یي چې په دنیا کې دا کم نظامونه چلیږي په دې کې د جرګې یو خاص کردار دی. ستاسو دا تاڼه تحصیل چې دي که نه، تاڼه تحصیل، نو دا د مرکې پیداوار دی. او ستاسو دا جوډیشري چې ده نو دا د جرګې پیداوار دی. او ستاسو پارلیمنٹ چې دی نو دا د لویې جرګې پیداوار دی. او ستاسو راوند ټیبل کانفرنسز په باره کې تاسو لوستی دي. راوند ټیبل کانفرنس د جرګې نه راوتی دی. جرګه کې چې خلک کیني نو داسې ګول کیني. تاسو کې شته ټرایبلز که نه، ای به جرګې لیدلي، تاسو ویډیوز هم کتی شئ. نو هغې کې داسې خلک ګول یا اوول شیپ کې کیني چې ټول خلک یو بل ته ګوري. که څوک دروغ وایي نو پته یې لګي چې دی دروغ وایي. ټول خلک اسټډي کوي، مشران اسټډي کوي، هغوی ملامته کوي. او جرګه داسې څیز دی څو پورې ټولې فیصلې خلکو منلي نه وي تر هغې پورې څوک پاسي نه. یو کس ته چې هم اعتراض وي نو فیصله نه کیږي. نو داسې نظام په ټوله دنیا کې نشته. او دا ستاسو د دې عدالتي نظام بنیاد دی. بله دا ده چې په 1520 کې چې کله پښتونخوا ریاست جوړ شو په وړاندې ځل، نو د هغې عدالتي مرکز چېرته و تاسو ته پته ده؟ تاڼه. په ملکنډ کې یو کلی دی، تاسو کې څوک شته دغه طرف؟ تاڼه. تاڼه چې ده نو د تاڼې دا نوم چې تاڼې ته ویلی کېږي دا ورته هم د هغه ځای نه ویلی کېږي چې هغې کې تاڼه تحصیل به هلته کېدل، فیصلې به هلته کېدې. ښه جي. ننواتې. ننواتې هم د جرګې یو قسم دی. ننواتې داسې معنی راځي لکه چې ورننوتل که نه، نو داسې چلو کې چې ظالم ته پته ولګي 2 A B فریق دي، A د B سره ظلم کړی دی. نو A ته دا احساس وشي چې ما غلطي کړې ده، نو A سره د ښځې بچو سره د ماشومانو روان شي او د وکټم کور ته لاړ شي او هغه ته ووایي چې ما نه غلطي شوې ده، ما معاف کا. ځان سره 2-3 څاروي هم بوتلي، هغه هلته کې حلال شي او بیا ټول خلک راټول شي، هغه وخوري او دعا وکړي او د هغې نه پس خواره شي او هغه معاف کړي. خلک د سر دشمنان هم معاف کوي په جرګه باندې، په ننواتې باندې. نو ننواتې د جرګې یو قسم دی. دا هم تاسو چې ګورئ په ټوله دنیا کې تاسو ګورئ که نه، چې کله د یو ملک جاز بل ملک ته واوړي نو هغه وایي چې اپالوجي وکړه، اپالوجي. نو اپالوجي همدغه ننواتې ده. دا زمونږ د دستور نه راوتې ده. تیږه. تیږه پېژنئ؟ کمر ته وایي سټون. صحیح ده؟ تیږه په دې وایي چې مشران کیني، د 2 کسانو ترمنځه څه تاو تریخوالی وي، هغې ترمنځه څه سپلټ وي، نو دا دواړه کیني، جرګه کیني او مشران داسې یو کاڼی راواخلي او وایي چې دا کاڼی مونږ کېښو، ستاسو تر هغه وخته پورې سیز فایر شو، تاسو به ډزبندي یو بل ته به څه نه وایئ څو پورې چې مونږ فیصله نه کړي. نو هغه دغه تیږه یې ښودلو مطلب دا چې دا تاسو به فیصله چې څو نه راغلي تر هغې به تاسو یو بل ته څه نه وایئ او چې څه وایي نو هغې دپاره غټه جرمانه کېدي، ډېره غټه جرمانه. او یا سوشل بایکاټ. تاسو ته پته دی سوشل بایکاټ په پښتنو کې څومره خطرناک شی دی چا سره چې وشي. او یا شړونتیا. شړونتیا پېژنئ؟ شړونتیا داسې که نه چې څوک د پښتونولۍ خلاف کار وکړي نو ټول کلی ټول قام ورپسې راپاسي او هغه د خپل کلي نه وشړي. دا 3 سزاګانې دي. زه چې کله واډن وم، ستاسو دپاره ضروري دی تاسو واورئ ښه، زه چې کله واډن وم په کومو ورځو کې اسلامي کالج یونیورسټۍ کې، نو چې هلک به جرم وکړو نو ما به راوغوښتو، ما به ورته دا غلطي دې کړې ده، نو هغه به ویې ما نه ده کړې، نو ما به پرې ثابته کړه
نو بیا به مې ورته وویل اوس تا 2 غلطیانې کړي دي، یو دې غلطي کړې ده، یو دې دروغ وویې، اوس تا 3 سزاګانې دي ځان له پکې په خپله خوښه کړه. سزا نمبر 1 دا ده چې مور پلار دې راوغواړم. سزا نمبر 2 دا ده چې د هاسټل نه دې وباسم. او سزا نمبر 3 دا ده چې فاین دې کړم. نو ما ته وایي سر دا فاین به ښه نو ما ته د هغې سره ټوکه رایاده شو، زما یو کشر ورور چې و نو هغه ما سپورټ کوو. زه چې کله لیکچر وروم نو ما سپورټ کوو. نو هغه زما ډایرکټ سټوډنټ هم و. نو هغه ته ما ویل که ته ټیسټ له نه وې راغلی، ټیسټ ته چې څوک نه دي راغلي ټول ما فاین کړي دي. نو هغه وخندل. ما ورته ویل که ته خاندې ولې ټیسټ له هم دی راغلی خاندې. ما ته ویل ځان دې فاین کړی دی ځکه چې ما به سپورټ کوو که نه. ښه جي روغه جوړه پښتانه عموما دا کوشش کوي چې په خپلوانو کې، په عزیزانو کې، په چمګاوڼ کې کومو خلکو یو بل سره دښمني، نو دوی کوشش کوي چې پکې کینې او روغه جوړه وکړي. دا د هر پښتون ذمواري جوړېږي، ځان غلی کول نه وي پکار. هغه کوشش کوي چې دواړه فریقو ته ورسي او هغوی سره خبرې وکړي او بیا روغه جوړه وکړي. پناه ورکول داسې لکه مونږ خو پناه کې ډېر غټ تاوان هم کړی دی. زموږ دا کلچر چې دی دا ایکسپلویټ کړی شوی هم دی. د اسامه په صورت کې مونږ د پناه ډېره غټه سزا خوړلې ده. خو بهرحال د پناه ورکول دا طریقه ده چې فرض کا ستا دشمن دی او هغه د بل دشمن د یرې نه ستا کور ته راننوتو، نو ستا ذمواري دا جوړېږي چې دا سړی به خپل کور ته په حفاظت رسوي، که ده ته چا نقصان ورسو ذموار ته یې، ځکه چې ستا نه پناه غوښتې ده. یو شعر دی چې سیاله دا د پښتنو څومره ساده رواج دی، سیاله دا د پښتنو څومره ساده رواج دی چې د خپل در نه د خپل سر قاتل شړلی نه شي. رواج دا دی چې که ستا دشمن هم دی خو ته به ستا کور ته هغه پناه اخیستوله راغلی دی، نو ستا ذمواري دا جوړېږي چې دی به خپل کور ته په حفاظت رسوي. که ودې نه رسو ټول قام به په تا پسې راوځي او تا به جرمانه هم کړي او تا سره به سوشل بایکاټ هم وکړي او تا به د کلي نه هم وشړي. ننګ وروړل داسې چې تا ته څه تکلیف دی، څه مسله ده، نو ته د قبیلې مشر له لاړ شې چې ما د دې مصیبت نه خلاص کړه. یا دښمني ده، ته کمزوری یې بل زورور دی، یا دې څوک هسې تنګوي، نو دغې ته ننګ وروړل وایي. نو هغه مشر بیا ستا په سر لاس کیږي او تا ته وایي چې بېغمه شه. ښه جي د ښځو درناوی د پښتنو طریقه دا ده چې په دې هسې مونږ اکثر اورو، تاسو واورئ جنکۍ خاص کر واورئ، زمونږ د یورپ نه ډېر متاثره یو چې یورپ ډېر داسې دی او هغسې دی او امریکا داسې ده. زمونږ په معاشره کې چې د ښځو څومره عزت دی دا په یو معاشره کې هم نشته. میډم به دنیا کتلي ورته وپته وي. زمونږ په معاشره کې د ښځو ډېر زیات احترام کېږي. دا بېله خبره ده چې جاهل خلک په هره معاشره کې موجود دي، هغوی د خپلو خویندو سره، د خپلو بیبیانو سره، د خپلو لوڼو سره ظلم کوي، هغه جاهلان دي. خو پښتانه چې دي د پښتنو یو طریقه خو دا ده چې د جنګ په میدان کې ښځه ښکاره شوه نو بیا څوک ډز نه کوي. دا قانون دی د پښتنو چې ښځه میدان جنګ کې ښکاره شوه نو چې څو پورې هغه د هغه ځای نه تېره شوي نه وي تر هغه وخته پورې جنګ بند وي. دویمه دا خبره ده چې په لاره باندې کله مزل کوي نو سړی مخکې او ښځه وروستي. د هغې وجه دا چې د ښځې اکسپوژر نه اوس خو ښځې تعلیم یافته شوې، اوس خو ښځې سړو ته لارې ښایي، خو پخوا داسې وه که نه. نو هغې د وجې نه دغه یو بل کمال چې بوج به پرې اړوونه بس د سړي په لار به روانه وه. د دې نه علاوه په کور کې ټولې فیصلې د ښځې په خوله کېږي. د کور ټوله ذمواري د ښځې سره وي، د کور نه بهر ذمواري د سړي سره وي. ښځه چې څه وایي نو هغه به چلېږي. ښه جي او غذا چې ده نو هغه خو بس تاسو پېژنئ اسلام کې چې څنګه تصور دی د هولي وار، همدغسې غذا د دین لپاره، د خاورې لپاره، د وطن لپاره سر قربانول چې دي دا د پښتنو لازمي خبره ده. پښتانه دومره په وطن مین دي چې کله دوی مړه کېږي په بل وطن کې که نه
او کله ساو ځي نو هلته وصیت وکړي چې ما به خپلې مقبرې ته رسوئ. د وطن سره دومره مینه ده، د خپلې خاورې سره. لارې چارې، اوس راغلو اخري ټاپک ته، دا دی قانون او لارې چارې. چې قانون څه دی د پښتنو، اوس دې کې ډېرې سختې سختې سزاګانې هم شته او ډېر قانون ډېر مضبوط هم دی. اجره تاسو کتلې ده؟ اجره چې د دې صرف یوه خامي ده، په هغه دور کې ټیک وه، او هغه دا ده چې دا صرف سړي ورته تللی شي، ښځې ورته نه شي تللی. ټیک ده، دا میل ډامینیټډ ایریا ده. د هغې وجه دا ده چې دغه د سړو د ناستې ځای دی، د ښځو خپل د ناستې ځای په کور کې، ښځې خپل ماحول کې ناستي، سړي په خپل ماحول کې ناستي. او د حجرې ډېر ملټي پرپز بلډینګ دی، په ټوله دنیا کې د یو قوم سره هم داسې نشته. دا په یو وخت باندې ګیسټ هاوس هم دی، په یو وخت باندې دا کنډولنس ایریا هم ده، په یو وخت دا ویډینګ هال هم دی، د ټول کلي پارکینګ هم دی. صحیح ده جی، جمنیزیم هم دی، پلی ګراؤنډ هم دی، او بلا خاصیتونه په دې یو حجره کې دننه دي. دا د دنیا د نورو ټولو قومونو د هر کار دپاره بیل بیل ځای دی، او زموږ دا ټول کارونه په یو بلډینګ کې کېږي. نو دا زموږ د وزډم یو غټ دلیل دی. بیا د هغې نه پس تاسو د پښتنو په دې اوږه څادر لیدلی دی چېرته؟ یو څادر د دوی په اوږه پروت وي، او هغه څادر چې دی هغه د ده ذاتي تولیه وي، هغه د ده چترۍ وي، هغه د ده روماله وي، هغه د ده جانمازه وي، هغه د ده قالین هم وي، هغه د ده بوجۍ هم وي، رسۍ هم وي. په یو څادر کې دومره خاصیتونه دي. نو د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې دا د څومره هوښیارانو خلکو پیداوار دی. بیا جي بدرګه چې ده هغه هم وختي د دې یوه حصه مونږ بیان کړه. بدرګه داسې ده چې ستا میلمه راغی نو ته به یې د خپل کلي د حدونو نه په خپل حفاظت کې وباسې. د دنیا چې دا پروټوکول شروع کړی دی، دا چې ګاډي ځي د حفاظت لپاره، دا پروټوکول زموږ د بدرګۍ پیداوار دی، دا زموږ د بدرګۍ نه وتی دی. نو دغه کم تاسو چې ګورئ چې کله هم د چا میلمانه راشي نو د ده په ذمهوارۍ وي چې دی به د خپل کلي د ایریا نه، د حدونو نه به په خپل حفاظت کې وباسي. که هغوی ته چا نقصان ورسوي نو د ده ذمهواري ده. دا دستور هم په نوره دنیا کې نشته. نوره دنیا کې څوک بیا د خپلو میلمنو داسې خیال نه ساتي. بدل ریوینج بدل چې دی نو دا خو اسلام کې هم قصاص شته، خو دې کې دوه څیزونه دي. دې کې یوازې د دشمنۍ بدل نه دی، دې کې د نیکۍ بدل هم دی. چې څوک د سره ښه وکړي، څوک د سره ښېګړه وکړي، د هغې بدل به هم خلاص دی. خلک اکثر وایي ما باندې بدل پورې دی. دا ښځې اکثر وایي چې مونږ له جوړه راکړې ده فلانې، اکثر یې هغه جوړه ایښي او بیا یې واپس په څه طریقه بیا هغې ته ورسي. هغه اخر کې وایي زما جوړه خو بیا ماته راورسېده. نو داسې چې عموماً داسې چې په ښادۍ کې، په غم کې، په ټولو کې خلک د یو بل سره خپل بدلونه خلاصوي، په یو بل یې حق. دا د هرې مهذب معاشرې دستور دی چې هغوی به د یو بل سره ښېګړه کوي. برامته او بوته دا څیزونه چې پخوا کله اموویبل پراپرټي و، زیاتر اموویبل و موویبل پراپرټي سو یو څاروي او یو انسانانو، دا موویبل پراپرټي و، باقي ټول اموویبل و. اوس اموویبل پراپرټي کې دوه څیزونه زیات شوي دي، ګاډي او کیش. نو چې کیش راغلی دی نو دا مسلې اوس ختم شوي. پخوا به داسې وي چې دوی به د مخالف ډلې سړي یا زناور د ځان سره ایسارول چې دا مسله حل شي نو دا به هله مونږ واپس درکړو. نو اوس د ګارنټي په طور باندې اوس خلک پیسې ږدي، ګاډي ږدي. داړه هم زمونږ د کلچر پیداوار دی، ټوله دنیا دا خپل کړی دی. داړه وایي ګوریلا وار ته. ګوریلا وار څه دا دشمن دی او په ده باندې په یو وخت باندې د 3-4 طرفه حمله وشي. پښتنو دا طریقه ده د جنګ چې د 3-4 طرفه په یو دشمن باندې حمله وشي نو دشمن ویریږي چې یاره جوړې دا د دوی ډېر غټ طاقت دی، ډېر مضبوط دي. نو هغې د یرولو دپاره دې جنګ ته وایي داړه. داړه میز ګوریلا وار.
ګوریلا وار داسې چې ګوریلا هغه ځنګلیان چې که نه نو هغوی ډېر وارخطا حمله کوي په خلکو باندې. نو دا هم داسې چې وارخطا حمله د دوه درې طرفه حمله وکړي نو دشمن ویرېږي. او د ګوریلا وار د ټولو نه غټ مثال میجر راورټي لیکلي دي. میجر راورټي د برټش ګورنمنټ یو آفیسر او ډېر ښه رایټر دی، پښتو یې زده وه. هغه لیکلي دي چې د ملکنډ وار کې چې کله میډ ملا د هغه ځای یو ډېر هیرو دی، دا سرتور فقیر، دوی ورته میډ ملا وی. نو سرتور فقیر چې په دوی باندې کله اټیک کړی نو دغسې ګوریلا وار یې پرې کړی او دوی تښتېدلي وو ټول، او د دوی نه ډېر زیات مال هر څه پاتې شوي وو. بیا جي ناغه مینز سټے آرډر، پابندي. ناغه فاین ته اصل کې ویلی کېږي، فاین. نو چې کله څوک د پښتونولۍ خلاف څه کار وکړي نو یو جرمانه پرې ولګي. لکه قوم سره څوک یو ځای نه ځي، خلک ویره وله به توږو، یا به مطلب دا دی چې یو قومي کار دی په شریکه به یې کوو چې څوک وله را نه شي نو هغه فاین کېږي. سټے آرډر هغه هم د دغې سره نږدې څیز دی، لکه ځنګل چې پابندي پې ولګي چې دا ځنګل به څوک نه ریبي، دې نه به څوک ونه نه وهي، او څوک هغې نه ونه ووهي یا ویریبي نو هغه باندې هغه قانون لاګو کېږي او هغه د فاین په شکل کې وي او نورې سزاګانې وي. جی چغه چې دا تاسو ډېر خلک به چغې نه معنی نه هم خلک پوهېږي چې څه دي. چغه داسې وي که نه چې څه دشمن راشي یا څه خطره پېښه شي یا څه سیلاب راشي یا څه داسې قدرتي آفت راشي نو یو اواز کېږي نو ټول خلک راوځي او په شریکه د هغې مقابله وکړي. ځنګلي ځناور به پخوا راتلل نو دغې ته چغه ویلی کېږي. دا قومي غږي چې ټول قوم متفق شي چې راوځي او راشي. پخوا به ډمامه غږېده، هر شي کې به ډمامه وه، یا به د دې دپاره ډمامه کېده چې خلک راټول کړي، یا دې دپاره چې میاشت به ولیدی شوه د اختر نو ډمامه به وشوه. پېشمني ته چې به خلک راپاڅول نو هم به په ډمامو راپاڅول، او چې اختر سحر به په هغې به هم ډمامې غږېدې، او سنت او واده او په دې کې هر څیز کې به ډمامې وي. نو دا د خبرولو دپاره. اوس خو موبایل راغی، لاؤډ سپیکر راغی، نو هغې مسلې اسانې کړې. پخوا به په دې غرونو کې اور لګولی شو، چې کله به د اختر میاشت ولیدی شوه یا د روژې میاشت نو اور به ولګولی شو په غره کې چې دا نور غرونو والا وګوري چې موږ میاشت لیدلې ده. دا د اطلاع په طور به کېده. یرغمل به دغسې د بوتې برامتې سره نږدې څیزو چې هغه به یوې قبیلې یا یو قام به د بل قام خلک راونیو. اوس ورته په اردو کې چې یرغمال وایي، دا د پښتو دغه یرغمل دی. ملاتړ یونټي ته ویلی کېږي، یعنې په شریکه باندې د قومي کار لپاره. دا ان جي اوز چې څه کوي که نه دا همدغه ملاتړ دی. ان جي اوز چې کوم نظام چلی دا همدغه ملاتړ دی، دغې نه وتی څیز دی. پیغور ډېر خطرناک شی دی د پښتو. تاسو پیغور پېژنئ؟ پیغور د پښتنو یو ډېر جاهلانه څیز دی. یو څو کاله وړاندې د پښتنو یو قبیله د احمدزي په منځ کې دغسې د پیغور مسله راغلې وه. په هغه جرګه کې زه هم ناست وم. داسې وه چې یو کس چېرته بل کس ته څه ویلي دي نو ده ورته ویلي چې مړه لاړ شه اول دې د نیکه غاښونه وګټه بیا به خبرې کوو. ما کور ته تللی د مور او پلار نه تپوس کړی چې نیکه غاښونه څه قیصه ده. او ورته وایي چې د ده نیکه ستا نیکه له غاښونه مات کړي او تر اوسه پورې د ژوند بدل نه دی اخیستی. نو دا پیغور نو دا یو جاهلانه څیز دی، خو د پښتنو د ژوند حصه وه. نو پیغور چې دی دا خطرناک دی. کله کله خلک یو بل ته داسې وخت کې پیغور ورکړي چې د هغې نه جګړې هم جوړې شي، خو دا نیګیټیو څیز دی. کوانټون مینز بېوږي، یعنې یو ښځې خاوند چېرته بې وخته وفات شي نو دا د هغه ښځې اختیار وي چې هغه بل واده کول غواړي که نه غواړي. که هغه بل واده کوي خو ټیک د هغې ته اختیار دی، خو که نه کوي ځینې ښځې داسې چې هغه د خپلو بچو دپاره خپله ځواني وبخي او وایي چې زما دا بچي چې دي د دوی به سبا د جایداد مسلې جوړېږي، د دوی به نورې مسلې جوړېږي، نو هغه واده نه کوي بل او د خپله ځواني دغه بچو ته وقف کړي چې زما دا بچي چې دي دا زه لویوم بس زما ژوند دغه دی. نو دغه ښځې ته پښتانه ډېر په درنه ګوري
او ټول خلک یې په څه نه څه ډول باندې امداد کول غواړي او ډېر عزت یې هم کوي. دغه ښځې ته هغه خیبر افریدي یو شعر ویلی دی چې په یو بچي پورې به سپینې کړي څه تورې کمڅۍ، په یو بچي پورې به سپینې کړي څه تورې کمڅۍ، څومره په پت کې دي پخې دغه پټاڼې ډېرې. پښتنې چې دي وایي څومره په پت کې پخې دي. پت پالل چې دي هغه مطلب چې راځي چېرته به پکې رام شي، خو پت پالل دې ته وایي چې ستا باندې د نورو خلکو کوم حقونه دي چې هغه حقونه ته په صحیح ډول سرته ورسوي. ښه جي. اشر چې دی دا هم داسې دی لکه زما فصل دی، زه چې زما او زما زوی چې مونږه دا فصل ریبو نو مونږ په 20 ورځو کې ریبو، او چې کله د کلي 20 خلک راشي نو مونږ په 1 ورځ کې وریبو. نو دغسې چې اشر دی ته وایي چې په شریکه باندې خلک کار کوي، نن زما وار دی سبا له د بل دی او سبا له د بل دی، نو ټول په شریکه لاړ شي او هغه وکړي. خو د کوربه دا ذمهواري چې هغوی له به ډېر ښه خوراک ورکوي، غوړي مړي او حلواګانې پې خوري او چرګان پې خوري. ښه جي. ټولانه ویلی شي چندې ته. ټولانه مینز ټولول که نه، دا هر چا نه لږې لږې راټولې شي. دا تاسو چې په انګریزۍ کې دا ټول پلازه وینئ، دا ټول پلازه ما ته د پښتو نه ټول نه وتلی ښکاري، ټولانې نه وتلی ښکاري. ټولانه یعنې چنده د یو کلیکټیو پرپز دپاره په شریکه باندې پیسې راټولول او کار کول. لکه جومات کې اکثر خلک وایي جومات کې موږ ایسی لګو، ټول خلک پیسې راټولېږي، قالین پکې خورو، نو دغې ته وایي ټولانه چنده. میلمستیا خو د عربو هم دستور دی او د پښتنو هم دی، نورو قومونو کې به هم وي، خو پښتانه چې دي نو دوی په خپله باندې سپوره خوري، خو په میلمه باندې ښه نه ښه ډوډۍ خوړل غواړي. او پخوا به داسې وي چې میلمه به خلکو په تیاره ډوډۍ کې عذر کوو. اوس دا مسله ده چې خلک میلمه له ډېر تکلف کوي، نو چې یو میلمه له تکلف وکړي نو بیا د بل نه پټېږي. نو بهتره دا ده چې همغسې په تیاره ډوډۍ کې میلمه که د تیارۍ وخت وي خو خلک وکړي تیاری، که نه وي وخت نو پکار دا ده چې په هغه تیاره ډوډۍ کې زه خو اکثر چې چېرته د خپلوانو کره ځمه ډوډۍ وخت نږدې زه ورته وایم هلکه په ښوروا کې اوبه لږې زیاتې کړئ زه ته رالمه. نو بس هغوی ته وایم چې ښوروا کې اوبه ډېرې کړئ چې ټولو ته ورسي. ښه جي. د مشر مننه، یعنې پښتانه چې دي دوی د خپل مشر ډېر احترام کوي، د هغه نه مشوره هم اخلي، د هغه خیالونو ته هم ګوري، او د هغه د مخې نشې مشې هم څوک نه کوي، د هغه د مخې خبرې هم څوک نه کوي. د مشر ډېر زیات خیال ساتي، د مشر د مخ خاموش ناست دي او د هغه خبرو ته غوږ دي. جی. بیا دی چې د مشر خوښونه، پښتانه ځان له مشر خامخا غوره کوي، هغه پولیټیکلي هم او سوشلي هم. ځان له یو مشر په کور کې هم یو مشر مقرر کړی چې دی به د ټول هر څه ذمهوار وي. نو د مشرۍ ضرورت پښتنو ته ډېر پېښېږي. اختر چې دی نو هغه په اختر کې خلک د یو بل کره ځي او زاړه کوم دغه چې شوي تاوتریخوالی خفګانونه شوي نو هغه یو بل ته معاف کوي، او چې څوک یې نه معاف کوي نو هغه د پښتونولۍ د معیار نه پرېوتی. نو پکار دی چې اختر ورځ داسې چې کوم چا سره د مس انډرسټینډینګ راغلي نو پکار دی چې هغه په انډرسټینډینګ کې بدل شي بیرته، او یو بل کره خلک ځي. بیا د هغې نه پس د پښتنو خاص طریقې دي خوراکونو، څوک یو څه خوري څوک بل څه خوري، نو د یو بل کره لاړ شي خلک او لږ وخوري، نو ټولو کورونو کې بیا خوړل وکړی شي. چې په یو کور کې د ځان موړ کو بیا په نورو کې نه شي خوړی. خپلوي، پښتانه چې دي عموماً په خپل قام کې خپلوي کوي، کوشش یې دی چې په خپله قبیله کې رشته وکړي اکثره، خو ډېر کم پکې چې بهر وځي. نور د خپل قام نه بهر ته ډېر کم خلک وځي، ځکه چې د خپل قام سره د آلریډي د غم خادۍ رشته وي، نو تا باندې بوج ډېرېږي نه، چې ته بل ته وځې نو بیا د باندې بوج ډېرېږي، بیا به د هغې هغه ټول غمونه خادۍ هم سنبالی. نو د دې وجې د پښتانه د خپلې اسانۍ دپاره دا کوشش کوي. او یو بل هم خلک پیژني که نه، یو بل پیژني، نو چې کله یو بل پیژني خلک نو بیا اساني. ښه جي. پړونه چې دی نو دا د پښتنو یو طریقه ده چې خپلې خور لور له په جایداد کې د برخې په طور باندې ځمکه ورکوي، هغې یا څه جایداد ورکوي ته پړونه وایي. خو د پښتنو دا د ټولو نه غټه خامي ده چې خپلې خور لور له په جایداد کې برخه نه ورکوي. دا پکې ډېر غټ عیب دی، او د دې دپاره پکار ده چې شعوري کوشش وي. زما یو خپلوان دی،
نو هغه راته قصه کوله چې مونږه خپلې خور له په جایداد کې برخه ورکړه او بیا مې خپل اوښې ته ټلیفون وکړو د خور خاوند ته چې یاره راشه چې هغه ځمکه دله درکړو هغه راته وایي چې مونږ له مه راکوئ ما ورته وویل چې ولې وایي چې پلاره ستا خو 2 خویندې زما 5 دي هغه به بیا غواړي نو دلته دا مسله ده چې خلک زوی له جایداد کې برخه ورکوي یو بله بانه هم کوي پښتانه پلاران چې هغه وایي د لور په دې واده چې کومه خرچه شوې ورته وایي چې په دې ستا په دې واده چې کومه خرچه شوې ده بس دا ستا حصه وکړه او د زوی په واده چې کومه خرچه شوې یا ستا د چا حصه وي زوی د واده خرچې ته نه ګوري او د لور د واده خرچه د لور په حصه کې حسابوي دا ده چې په سنجیدګۍ باندې خپلو خویندو لوڼو له برخه ورکول پکار دي دا څنګه چې د اسلام حکم دی د وراثت نظام دی مونږ که اسلام منو نو بیا به داسې کوو که نه منو نو بیا بله خبره ده خو مونږ پښتانه چې دی مونږ په هانر کلینګ کې مونږ اسلام نه ټسوو بله دا ده چې مونږ په یو بل څیز کې هم اسلام نه ټسوو دا ده چې د پښتانه ټول چونکې یو ځای اوسیږي اسلام وایي چې ښځه به د خپل لیور نه ستر کوي خو جاینټ فیملی سیسټم کې به څنګه د خپل لیور نه خواره ستر وکړي امکان نه لري ځکه چې ټول یو ځای اوسیږي او شپه ورځ یو ځای اوسیږي نو څنګه به ستر کوي نو دغه کار هم ګران دی د اولاد روزنه پښتانه چې دي دوی خپل اولاد ډېر خیال ساتي خوراک او د لباس او ډېر خیال ساتي خپلو زامنو ته د ټوپک چلولو چلم ښیي خپل زامن چې دي هغوی ګرځی هم هغوی ته ډېرې تجربې هم کوي د خوراک لباس هر څه خیال ساتي خو زما پلارانو ته او میندو ته دا خواست دی چې یو مهرباني کوئ چې بچو له قیمتي لباس او قیمتي موبایلونه او دا څیزونه ورکولو په ځای باندې خرچه په تعلیم باندې وکړئ چې ښه اعلی تعلیم وکړي دغه د ټولو نه لوی کالی دی جی خوراک پوشاک د پښتنو ساده باده خوراک دی او ډېر قیمتي او ډېر مزیدار خوراکونه دي غوښې ډېرې خوښې لکه احمدشاه ابدالي چې کله هندوستان فتح کوو پنجاب ته ننوتو نو په پنجاب کې وږی شوې ډوډۍ راوړئ نو چا ورله دال او ډوډۍ راوړه ما ورته داسې وکاته یاره عجیبه خلک دي د یوې غلې سره بله غله خوري د پښتنو خوراک خو یا غوښې وي او یا پۍ غوړي ماسته و که نه نو هغه دغه توقع نه لرله نو پښتانه چې دي د پښتنو خاص قسمه خوراکونه دي خاص قسمه لباسونه دي تاسو ته دا فخر حاصل دی چې د پاکستان قومي لباس ستاسو لباس دی زمونږ لباس د پاکستان قومي لباس ګرځېدلی دی کمیس پرتوګ واسکټ دا د پاکستان قومي لباس دی زمونږ زنانه چې څنګه جامې اغوندي یعنې څنګه دغسې زمونږ په شاني خو شال ورسره وي که نه نو دغه لباس هم په ټول بر صغیر کې ټول نه مقبول لباس دی نو تاسو اندازه کوئ چې ستاسو لباس د پاکستان قومي لباس ګرځېدلی دی نه لوی فخر بل څه کیدی شي ستاسو خوراکونه چې دي نو هغه ډېر نیچر ته نږدې دي د کرونا اکثر چې کوم ځای کې فاسټ فوډ ډېر استعمالېدو هغوی کرونا تباه کړي دي او زمونږ دا خوراک چې کوم دی دا شورواګانې چې خوري بس دا خلک کامیاب گاونډ پښتانه د گاونډ ډېر خیال ساتي د گاونډ د غم ښادۍ نه ځان خبر ساتي او خاص کر قبلې طرف ته ګاونډي اول خیال ساتي او بیا د بل ګاونډي وروستو خیال ساتي نو د ګاونډګیرۍ د چم ګاونډ د کلي کلوېغۍ خیال ساتل د پښتونولۍ برخه ده بره ګړه کول کله چې خلک ملاویږي سړي چې دي نو هغوی یو بل له غاړې ورکوي پخوا به یې داسې کوو داسې یو طرف ته بیا دې طرف ته بیا دې طرف ته داسې به یې غاړه ملاواله او د دې غاړې په شا یو خو هرکلی دی میلمه ته هرکلی ویل خو بله یو خاص خوبي پکې څه ده چې په حجره کې ټول خلک ناست دي اوس تاسو فرض که 100 کسان ناست دي نو حجره کې چې میلمه راشي نو تاسو ټول ورسره ملاویږئ نو هر یو کس هغه د میلمه سره لاس ولګي نو که څه وسله مسله اچولي ناشنا میلمه هم حجرې ته راتلی شي که نه خو سیکیورټي خو په حجره کې ګیټ باندې نه وي ولاړه نو چې هر څوک راشي نو خلکو ته پته وایي څه وسله ورسره ده نو بیا ټول الرټ ناست چې که چېرته په غلطه اراده دی راغلی نو چې مونږ یې قابو کړو دا پکې هم یو لاجک دی خو اصل مقصد استقبال کول دي او ښځې چې دي نو هغه چې څنګه ملاویږي نو ښځې مشرانې ښځې ماشومانو جینکو له په تندي باندې ښکلول کوي د هغې نه علاوه یا بچو سره لاس ملاوئ یا یې ښکلوي په مخ باندې ښکلوي دغه ملاقات طریقه ده ښه جي
ډله ټپله پولیټیکل لابینګ پښتانه خامخا کوي. د دې دپاره لازمي ده چې پښتانه به خامخا ډله ساتي. سوګند قسم خوړل چې دي اکثر پښتانه چې کله قسم خوري نو په خدای مې قسم یا مې په قرآن مې قسم داسې وایي که نه. خو بل قسم د پښتنو څه دی؟ وایي که ما داسې وکړه نو ښځه به راباندې طلاق وي. د دې نه بل غټ احترام د ښځې څه کیدی شي چې د ښځې دومره احترام وي چې دی د خدای او د قرآن نه پس په ښځه قسم خوري. یعنې دا امکان نه لري چې پښتانه دې یو ځل کومه ښځې چې دی د ده دپاره مور پلار خویندې وروڼه خپل کور پرېښی راغلې ده او دی د هغې عزت ونه کړي او خیال یې ونه ساتي نو دا به ډېره بېغیرتي. نو د دې وجې نه ښځه د ده په نظر کې دومره حیثیت لري او دا خو واقعي چې ډېره بېغیرتي ده چې کوم سړی دومره ښځه وله قرباني وکړي او هغې خیال ونه ساتي او خوشحاله یې ونه ساتي. ښه جي لوبې د پښتنو ډېر زبردست قسمه لوبې دي خو هغه بېل ټاپک دی په هغې باندې او بېل بحث کول غواړي. هغه بېله دنیا ده. د هلکانو خپلې لوبې دي د جینکو خپلې لوبې دي هغې کې ذهني هم شته جسماني هم شته ډېرې لوبې دي. د زوی خوشحالي پښتانه چې دي کله چې زوی پیدا شي نو خلک پرې ډزې مزې کوي او خوشحالیانې پرې کوي او لور چې پیدا شي نو دا ښځې پرې خفه وي. سړي نه یې خفه سړي بالکل نه یې خفه ښځې خفه وي تروریانې خفه وي او چاچي او مامي او دا خفه وي. هغې اکثر پلار ته ولا حل هم نه وایي چې لور دې شوې ده. نو دا د ښځو خپل فالټ دی د سړو فالټ نه دی. هغې وایي چې زما د دې خاوند یا زما د دې ورور مټې دې مضبوطي. پخوا به سړي د جنګ دپاره پکارېدل پخوا به سړي د وراثت دپاره پکارېدل. اوس خو جینکۍ هم ښه قابلانې دي. اوس خو جینکۍ هم د زامنو په شان قابلانې دي. سبق هم وایي نوکري هم کوي او ښه تکړه شوي دي. خپله خبره هم کولی شي. پخوا خو به جینۍ د پردې شاته خبرې کولې. اوس خو یې ښه ښکلی سکارف اچولی او راځي خپله خبره کوي په هر ځای. د رنځور پوښتنه خلک د بیمار تپوس له خامخا ځي. اسلام هم وایي چې سهار کې لاړ شه چې ټوله ورځ د باندې رحمتونه ورېږي او په ماښام کې لاړ شه چې ټوله شپه د باندې رحمتونه ورېږي. نو پښتانه هم د مریض تپوس له خامخا ځي. لاسنیوه یعنې د مړي دعا چې دا غم خلک خامخا کوي ځي او چې دا نه کوي څوک نو هغه لکه زمونږ کلي کې یو سړی نو هغه به مړو له نه تلو نو خلکو ورته وویل ته مړو له ولې نه ځې؟ نو هغه ورته وویل مړي په تندر نه ولم. نو چا ورته وویل ته به نه مرې؟ هغه چې زه مړ شم بیا ژوندي په تندر نه ولم. نو خبره داسې ده چې یو خو دغسې رویه خو چې کله اوسېږي په یو معاشره کې نو ته به خامخا د هغې د نامز او ویلیوز خیال ساتي. نو چې څوک مړ چې ستا خپلوانو دوستانو کلیوالو کې څوک وفات وي ته ورله ورشې دعا ورته وکړې د هغه زړه خوشحاله شي. او په دې ښادۍ کې خلکو نه اکثر خلک هیري په مړي کې ته نه هیرېږي. ښه جي ادیره هم د پښتون ټولو دا خواهش دی چې یاره کله مړ کېږي نو خپلې پلارنۍ ادیرې ته ما ورسوئ. خپله ادیرې خامخا خوښوئ او دا د وطن سره د مینې یو ثبوت هم دی. میراث اسلام چې څنګه د میراث نظام دی نو هغه پښتانه هم مني خو خپلې خور لور له په جایداد کې برخه نه ورکوي. ستانهدار میز سید میاں اخندزاده صاحبزاده دا هغه خلک دي چې دوی زموږ بچو ته سبق ښودلی دی. دوی زموږ د بچو استادان دین دې مونږ زده کړی دی. دوی زمونږ چې کوم د پښتنو منځ کې به کومې قصې لانجې کونجې راغلې نو هغه دوی راله هوارولې. نو د دې خلکو ډېر زیات احترام کېږي او د دوی د احترام یوه وجه بله هم ده. دا ده چې کله د پښتونخوا ریاست جوړ شو په 1520 AD کې نو په هغه وخت کې یو سینیر وزیر و د هغه نوم و شیخ ملي بابا. د سوات څوک شته تاسو کې؟ شیخ ملي بابا قبر چې دی نو هغه د بلوګرام خوا کې د سیند په غاړه باندې د هغه قبر دی او یو دغه پې جوړ شوی دی یو ګمبد. نو شیخ ملي بابا د ټولې پښتونخوا د ځمکې تقسیمولې نو د 2 کلو په منځ کې چې به کله ځای راغی نو په هغې کې به میاں مولا له ځمکه ورکړه. پخوا به تنخوا نه وه که نه نو دا ځمکه به یې د تنخوا په طور ورکوله. نو میاں مولا له به یې ځمکه ورکړه نو خلک د میاں مولا احترام کوي. د دې وجې نه به د 2 کلو په منځ کې د برید مسلې نه راتلې. نو دا پکې یو بله خوبي وه. نو استانهدار چې دي د دوی ډېر قدر کوي پښتانه. د مقبرې ډېر قدر کوي د جومات ډېر قدر کوي او دا په ډېرو کمو معاشرو کې داسې کېږي. زه تللی وم د روس یو څو ملکونو ته د جمعې ورځ شوه نو ما یاره ما چېرته جمعې نه بوځئ جومات ته
نو هغې راته وایي چې یاره په دې ښار کې صرف یو جومات کې جمع کېږي او هغه هم ډېره په یره یره او پټه پټه کېږي. نو چې زه لاړم نو ما هغه ګایډ چې را سره نو هغه ته ما وایي چې ما ته په دې غوږ کې وایه چې دا مولا په دې تقریر کې څه وایي. نو هغې کې تش د بادشاه صفتونه کول. نو مطلب چې اسلام په اصلي رنګ کې نه و موجود که نه، هلته هم هغه ته لیکلې خطبه ورکوله کېده. اوبخور اریګیشن سیستم چې دی نو دا هم شیخ ملي بابا جوړ کړی دی، ځمکو تقسیم او د اریګیشن سیستم. اریګیشن سیستم د ځمکې په حساب جوړ شوی چې ستا 15 کناله ځمکه ده نو په هغه حساب به تا ته اوبه میلاوېږي، ستا 50 کناله ده نو په هغه حساب به ته میلاوېږي. نو د هر چا د ځمکو په حساب هغه ته د اوبه د اوبخور دپاره میلاوېدې او هغه تقسیم د هغې نه پس د سیکانو حکومت راغلی هغې نه دی چیلنج کړی، د هغې نه پس د مغلو حکومت راغلی هغې نه دی چیلنج کړی، برټش ګورمنټ راغلی هغې نه دی چیلنج کړی، پاکستان جوړ شوی نه دی چیلنج شوی او تر اوسه پورې هغه نظام چلېږي. د دې نه اندازه لګوي چې دا څومره هوښیار سړی و شیخ ملي. ښه جي د لارې تګ خو وختي مونږ ذکر کړی چې ښځه وروسته یو سړی مخکې ځه نیکسټ. ښه جي سزا چې ده نو کوم جرمونه چې خلک کوي نو د هغې خپلې سزاګانې دي او په هغې کې یوه سزا چې وه پخوا داسې وه دا ډېره خوفناکه سزا وه. سوره داسې وه چې دوه دشمنان وو نو چې ظالم به خلکو ملامته کو، یعنی قاتل هغه د بل نه کس وجلی و، قاتل به یې ملامته کو نو هغه به بیا خپله لور د مقتول زوی له ورکړه. نو د دشمنانو په منځ کې به رشته وشوه. خو د هغې یو خوبي وه چې په سوونو خلک به د مرګ نه بچ شو. یوه دویمه دا ده چې یو کال دوه به دشمني وه خو بیا به پکې چې خوريونه او خورزې راغلې نو بیا به دشمنان ماما خوریه شو، بیا به خپلوي پیدا شوه. نو د هغې یو خاصیت و خو اوس په دې دور کې دغې ته خلک په ښه نظر نه ګوري. سوره د زنا سزا هغه مطلب چې کله مجرمان که سړی به مجرم و نو هغه به په خر سور کو، مخ به وله تور کو، الټه به په خر کېنو. خو دا موقع ډېرې کمې په تاریخ کې راغلي. دا سزا دومره خوفناکه وه چې چا به دا جرم ارتکاب نه کوو او چې ښځه به پکې انوالو وه نو هغې ته به سر وخرو. ښه جي ټنګ ټکور موسیقي چې د پښتنو ډېره زیاته خوښه ده خو موسیقي چې څوک غږوي نو هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. غني خان یو ځای کې لیکي په خپل د پټان اسکچ کې چې پښتانه چې په موسیقۍ ډېر مین دي خو سازیانو ته په ښه سترګه نه ګوري. او بل یو ډېر خاص قول دی د غني خان په دغه کتاب کې ډېر مزېدار، وایي چې پښتانه په خپله په مینه کې سر ورکوي، یعنی چې په مینه کې سر قربانوي، په دوستۍ کې، په یارۍ کې، په محبت کې، خو چې په خورې څوک میین شي نو د هغه نه سر پرې کوي. دا دوه قسمه کردارونه دي که نه، دا نګټیویټي ګورئ چې یو طرف ته څومره نګټیو دی بل طرف ته څومره پازیټیو. اتڼونه د پښتنو اتڼونو ته تاسو خیال کړی دی د هرې قبیلې خپل اتڼ دی. تاسو کې څوک وزیر مسعود شته؟ شاباش ماشاءالله ماشاءالله. او داول شته څوک؟ ویل او خټک شته؟ شاباش شاباش. داسې ده تاسو ته اول فیمیل اتڼ ښیو، بیا درته میل اتڼ ښیو، بیا درته میکس اتڼ ښیو. د پښتنو د ښځو خپل اتڼي، د سړو خپل اتڼي، او اوس په یورپ کې چې کوم پښتانه اوسېږي نو هغوی میکس اتڼ هم شروع کړي دي. فیمیل اتڼ
تاسو وکتل کله چې دا اتڼونه چې دي نو په دې کې څه فحاشي نشته نو دې ته موږ ډانسز نشو ویلی دې ته موږ متڼ وایو ځکه چې دا یو قسم د فزیکل فټنس لپاره د مارشل ټریننګ لپاره ځان فټ ساتل دي په دې کې د مسعود یو اتڼ دی هغه اتڼ چې دی نو په هغې کې په محاذ جنګ باندې به دا اتڼ کېدو او هغې کې به په یو خاص بیټ باندې ټول اتڼیانو په یو ځای ډز کوو نو دشمن به ویرېدو چې دوی سره جوړ ډېر غټه وسله ده دوی به ډز وکړو نو ډز مطلب دا دی چې هغه به ډېر غټ ډز شو وایي دا ورسره څه خاص قسمه وسله ده نو د دې وجې نه دا زموږ ټول اتڼونه چې دي نو دا یو خاص قسمه مارشل او یو خاص قسمه فزیکل ویلیو لري نو تاسو په ذهن کې دا ساتئ چې دې ته ګډا ویل چې دي نو دا د دې سپکاوی دی دې ته به اتڼ وایو اتڼ زمونږ د کوېسچنز ته تلو نه مخکې به زه تاسو ته یو داسې ویډیو ښیم چې د دې اتڼونو دا جسټیفیکیشن به پکې ټول وشي او هغه ویډیو دا خټک ډانس خټک ډانس چې دی تاسو به کتلی چې که دا ډانس وی چرې نو په دې ډانس کې د تورې څه کار دی صحیح ده په دې باندې احمد فراز صاحب یو نظم لیکلی دی او وایي چې ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار پختون کا کردار جو پیار کرے پیار ملے وار کرے وار پختون کا کردار جی یو څو قبیلو کې دی یو قبیله دوو کې دی داسې کله چې یو هلک یو جینۍ خوښه شي او هغه پلار یې وله نه ورکوي او یا مطلب دا دی چې د ده یره یي چې دا بل چا له ورکوي نو هغه لاړ شي د هغې د کور مخې ته ډزې وکړي او وایي چې دا جینۍ زما ده دا جینۍ بیا بل چا له نه شي ورکولی دا بالکل نیګټیو رسم دی او د دې خامخا په دې باندې اعتراض پکار دی دا د پښتنو د دستور حصه نه ده دا د پښتونولۍ حصه نه ده او ډېر ښه پوینټ دی راوچت کړو
دغه چې دی دا د پښتنو د روایاتو حصه نه ده، دا په یو قبیلې دوو کې دی او بالکل نیګټیو شی دی. دا چې څومره کنډیم کړی شي نو ښه دی. جی جی بچہ سر زمان دا کوشچن دی چې دشمن معقول بیرته کې راځي. نه جی دا خو د پښتونولۍ قاعده خو نه ده. اول کار معافي ده، که معاف شي نو ښه دی. هغه یو شعر هم په دې باندې ما ویلی چې که مزه غواړې په بخښلو کې ده، که مزه غواړې په بخښلو کې ده، که په کتو شي انتقام ښکلی وي. نو که ته بخښل کې دا خو پیغمبري طریقه ده، او خو د ټولو نه بیسټ سلوشن دی. یعنی په دنیا کې چې څومره هم کارونه وشي د هغې اخري انجام دی چې ډایلاګ خبرو ته به کښېنئ. نو چې خبرو ته کښېناستل د معافۍ په شکل کې کېږي. بیا معافي وشي د هغې نه پس، نو چې کله معافي په وړاندې سټیج کې وشي نو دس از بیسټ سلوشن. جی ټیچرز کوم که څوک سوال کول غواړي نو ها بیبي ودرېال ته هغه هلک ورسېږي. हमारा क्वेश्चन है सर कि पख्तो कल्चर सर म्यूजिक ولې لازم دی؟ دا په اسلام حرام کړی. ښه جي کوم ځای کې اسلام چېرته حرام کړی؟ ما ته ثبوت راکړه. حرام کړی یې د قرآن او د حدیث ثبوت راکړه نو بیا به زه ووایم چې بند دی. څه پروف درسره شته؟ څه پروف درسره شته چې اسلام چېرته حرام کړی دی؟ ثبوت نشته. جی السلام علیکم سر. جی جی معذرت سر، اسلام کی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تھی کہ الغناء ينبت بالقلب كما ينبت الزرع بالماء. مانا رضا ہوں کہ مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تھی کہ گانا بجانا میوزک چکم دے فضل کی دانے پاک داس سر بنائی لگا سکا چې په بہت سارا فصل ورکړي. څنګه چې بیا وکړئ تاسو ترجمه. حدیث مبارک کی راځي مفهوم افضل دی دا حدیث بیان کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې داګانی بجانی فصل کی دانه پاک داسې سره وایي لکه څنګه چې په بہت سارا فصل سره وایي. صحیح. داسې چل دی چې زه درته ارزو کوم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کوو تاسو مایک ورکړئ بل چاله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هجرت کوو نو هغه مدینې ته چې ورسېدل نو جینکۍ ورته په استقبال کې ولاړې وې او تمبل یې غږو. نو مطلب جینکۍ وړي نو هغه ورته په استقبال کې ولاړې وې او تمبل یې غږو. نو چا منع کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې خیر دی غږی به ټیک ده. بله دا خبره ده چې د عربو اوس هم د عربو په کلچر کې ګډاګانې شته دغسې د تورې سره د ډال سره. کوم اسلام چرم کلچر نه چیړي. اسلام د هیڅ چا کلچر ته نقصان نه دی رسولی. اسلام د فحاشۍ خلاف دی. د پښتنو په کلچر کې فحاشي نشته. اسلام د وایلنس خلاف دی. پښتانه چې دي د پښتنو ټول جنګونه چې دي نو هغه ډیفنسیو جنګونه دي، افنسیو جنګونه نه دي. د پښتنو څومره جنګونه چې وګورئ نو دا ده چې اسلام د کوم شي حکم کړی دی د هغې نه ځان ساتل دي، د فحاشۍ نه، د اوریانۍ نه، د بدبختۍ نه ځان ساتل دي. باقي کلچر چې دی دا کل دی او مذهب د هغې یو جز دی. مذهب د ژوند تېرولو طریقه ده چې څوک یې پوره په پوره خپله کړي نو ډېر کامیاب ژوند تېروي. خو اسلام نه د چا تاریخ چیړي نه د چا ثقافت چیړي او دنیا ګواه ده. جی بیبي تاسو زما دا سوال دی چې موږ د پښتو کلچر دا کوم کامپوننټس وکړو دا ټول ډېر سافت دي. لکه چېرته پکې وایلنس نشته، چېرته پکې ټیرریزم نشته. نو بیا ولې خلک پښتنو ته په ټیرریسټ او لکه ډېر داسې دهشتګرد قوم او داسې خلکو باندې بللي شي؟ او د دغه جواب ما د صاحب له ورکړو چې اصل کې پښتانو چې دي د ټول جنګونه چې دي نو هغه افنسیو جنګونه نه دي، ډیفنسیو جنګونه دي. تاسو چې څومره ګورئ په تاریخ کې چې څومره جنګونه شوي دي نو پښتانه په چا پسې نه دي تللي، په پښتنو پسې څوک راغلي دي او دوی ورله جامې ماتې کړي دي. او دا کوم جنګ چې روان دی نو تاسو څه وایئ چې دا پښتانه کوي دا جنګ؟ تاسو څه وایئ دا د پښتنو جنګ دی؟ پښتنو مسلط شوی جنګ
مسلط شوی جنگ دی. نو بس چې مسلط شوی دی نو په دې کې معامله کلیر ده. داسې ده چې دا کوم جنگ روان دی نو دا د اسلام او د پښتو د ختمولو دپاره دی. بس باقي ستاسو خپله خوښه ده چې هرې معنی وله ورکوئ. جی موږ د دې ختمولو دپاره د پښتو د سافټ فیسبوکونو دپاره څه کولی شو دنیا ته؟ ولې موږ په دې خبره بدنام یو؟ بالکل ټیک وایي. ترو کلچر یا موږ قانون شکل یو یا موږ دهشتګرد یو، دا ولې داسې زموږ موږ په څه کوو دې لپاره؟ زما د خبرې جواب اوس په میډم تاسو زما د خبرې جواب راکوئ. دا وایلنس چې دلته روان دی دې تقریبا 40 کاله وشو. ټیک دی جی. افغانستان جنگ چې شروع شوی دلته دا قصه روانه ده. تاسو ما ته دا ووایئ چې په قبایلي ضلعو کې اوس خو ضلعې شوې، پخوا ایجنسیانې وې. په هغې کې د کلچر د پروموشن دپاره څو ادارې قایم دي؟ د کلچر د پروموشن دپاره څومره اکټیویټیز شوي دي؟ ما 20 ځله ګورنمنټ ته ویلي دي، زه پسې تللی یم، وزیر اعلی صاحب ته مې جولۍ خورې کړي دي د هر دور، او چیف سیکرټري ته مې ویلي دي چې دا کم درد موږ ته ورسېدو زموږ قام ته زموږ بچو ته د دې علاج ترو کلچر کیږي. دا بچي چې دي چې دیو ډیبیټس وکړي، دیو نعتونه ووایي، دیو قرأت وکړي، دیو اتڼونه وکړي، دیو خپل اکټیویټیز کلچرل وکړي، نو د دې سره به د دیو هغه زخمونه او پرهرونه ځای له ورشي او دیو به د نیګیټیویټي په ځای پازیټیویټي طرف ته لاړ شي. خو افسوس دا دی چې د هغې ټریټمنټ نه دی شوی. ټریټمنټ پکار دی. موږ ټول لا موږ له په سکولونو کې پکار دی چې موږ د دې بچو علاج وکړو. موږ دیو ته خپل کلچر په اصلي معنو کې وښیو، خپل مذهب ورته په اصلي معنو کې وښیو، ځکه چې اسلام چې دی نو هغه یوازې د دې دپاره نه دی چې ته په جنګ کې خلک وژله او جهاد کوه. نه، د چا خلاف جهاد کوې؟ دلته یو کافر شته؟ دا ټول مسلمانان دي. ما ته دا ووایه کوم د چا خلاف جهاد روان دی؟ نو خبرې دا دي چې په دې باندې استادانو لا ګورنمنټ ته سوچ پکار دی چې د دې بچو د دغه درد کاونټر کولو دپاره دوی ته خپل ثقافت، خپل مذهب په صحیح انداز کې وښودلی شي. مسلې حل. تر اوسه خو چې ساجد مسعود په یو اتڼ کې په ملکن یونیورسټۍ کې په ډېره څونه هنګامه جوړه شوه، لکه خلک د پازیټیو اړخ په ځای په نیګیټیو اړخ. د سر دې دپاره خو لکه زموږ میډم بشرا زموږ په سکول کې یو پیس ایجوکیشن انټروډیوس کړی دی. نو زما خو دغه دا دی چې داسې ایجوکیشن دی، تاسو چې په کریکولم کې او سیلیبس کې او دې ټولو کې ستاسو لاس شته، نو دغسې پیس ایجوکیشن که ستاسو سجیشن وي مخکې چې کوم اختیار والا خلک دي چې دا پیس ایجوکیشن او دا طریقې کار پکې ورکړی شي په سکولونو کې، دا کمپلسري شي، نو موږ دا مسله حل کولی شو. کم از کم دا زموږ جنریشن چې دی د دې دماغونو کې خو موږ پیس انکلکیټ کولی شو کړو تھرو سیلیبس. ډېره ټیک خبره کوئ تاسو. که د ملکن یونیورسټۍ خبره کوئ نو د هغې خلاف هم ډېر خلک دي، خو داسې ده چې ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. نیگیټیو خبره چې دا هغه هایپر کیږي او خلک پې ټول خلک پې توجه کوي. پازیټیو خبره چې دا هغې ته ډېر کم خلک پام کوي. د هغې خلاف ډېر خلک دي، په حق کې ډېر کم خلک دي. خو دا دنیا آباده په دې ده چې دغه یو شعر دی زما چې کائنات د تضاداتو مجموعه ده، محبت چې وي نفرت به خامخا وي. چې کله پورې نیګیټیویټي نه وي نو پازیټیویټي پېژندی نه شي. نو پازیټیویټي به هله پېژنئ چې نیګیټیویټي ښکاره شي او پازیټیویټي د هغې علاج وي. تھینک یو میم. یو ځوان څه ویل غواړي که وخت وي نو چې هغه کوېسچن وکړي. جی بچہ جی جی زه پوه نه شوم. جی اسلام کې د دمتو د اسلام د یو بل سره څه ډغره ده او زما د دې سره څه کار دی؟ دا چېرته مذهبي عالم نه تپوس وکړه. زه نه د ډمتوب وکالت کوم او نه مذهبي عالم یم. جی وعلیکم السلام. څه شی جی؟
زه خو یې نه پېژنم، تاسو بعد وښایئ چې څه دي. جګړه کې مړ او داسې وي چې د دوه کسانو څخه لانجه وي، نو هغې کې بیا درېیم کس راشي جرګې والا، نو هغه جرګې والا باید د هغې دواړو نه یو وخت اخلي چې هغې ته موږ مړ واخلوي. زه په خپله باندې درېیم ګډو نه تعلق ساتل لنډې بوتل نه، نو دې کې جګړه کې مړ او داسې وي چې دوه کسان لانجه ده، نو درېیم کس پکې راشي جرګهمار جرګې والا د هغې دواړو نه یو وخت واخلي. یا به درته قبوله وي او ټیک ده. دا خو د جرګې د کاروایي حصه ده، نو دا مطلب موږ د جرګې ذکر وکړو. د جرګې کې دننه نور هم ډېرې قصې دي، هغه بیا ټولو ته چې رسې بیا ګرانه شي، خو ایز ا هول موږ د جرګې ذکر وکړو. نو د جرګه ممبران چې دي هغوی چې په کومه طریقه باندې فیصله کول غواړي بیا خلکو ته قبوله دي. نو مطلب چې واک ورکول داسې غټه خبره نه ده. اخو لکه دلته موږ ګورو اکثر اټارني خلک ورکي بل چاله وکیل، دغه مړ واک دی. ښه جي بس تھینک یو ویری مچ. الله خوشحاله لره. ها کوېسچن شته بچو نه؟ کوېسچن نه دی راغلی چې نه پوهو خامخا دوه کوېسچن دي. شاباش جی بچا جی ته کښېنه همرا بله وکړو. Sir, the question is out of the presentation of the culture variety. Sir, it's about the no students too much one of the other except the Muranaji Bajda, Muranaji Bahuda, Yoga's identity, Yavata representing Mumbai and Ekatuda steps, video is the Bakar, the Muranaji, your Utamachara, your Matu Beda, you know, more than one of the very mission. The book over the Bakari Punjaba. ډېر ښه سوال دی، ټول نه ښه سوال دی، ټول پروګرام د ټولو نه ښه سوال دی. تھینک یو. ته کښېنه. داسې ده چې چین، جاپان، جرمني، یورپ، امریکې ولې ترقي کړې ده؟ تاسو ته پته ده ولې ترقي کړې؟ د هغوی تعلیم په مورنۍ ژبه کې دی. زمونږ تعلیم چې دی نو موږ غواړو چې یاره زما بچی دی انګریزي او اردو او عربي او دا څیزونه زده کړي. بلکې یو ځل په یو جومات کې مولوي صاحب وی چې عربي چې ده په قبر کې به د نه په عربۍ کې تپوس کېږي. نو ما ورته ویل ولې د خدای پاک او فرښتو له پښتو نه ورځي چې یو په قبر کې او په عربۍ کې کېږي؟ عربي زموږ د قرآن ژبه ده، موږ یې خامخا زده کوو چې پوه شو. خو دا ده چې مورنۍ ژبې اهمیت د ټولو نه زیات دی، او چې څوک د مورنۍ ژبې نه لرې وځي نو هله علم نه لرې وځي. او تاسو ګورئ زه خو ډېر زیات خوشحاله یم چې قدیم کې زه موجود یم او زه په پښتو کې خبرې کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې قدیم دومره حوصله خپلو بچو له ورکړې چې هغوی خپله ژبه اورېدی هم شي او ویلی هم شي. په ډېرو سکولونو کې په خپله ژبه پابندي ده. ټیک ده جي. نو زه تاسو ته دا وایم چې کوم سوال دې بیبي وکړو دا د ټولو نه اهم سوال دی. خپلې ژبې سره تعلق ساتئ. انګریزي هم زده کوئ چې د دنیا سره پکې ښکرې وای، اردو هم زده کوئ چې تر بنګلادیش او تر ترکیې او تر ایران او تر انډیا پورې لګیا یې، او د هغې نه علاوه عربي هم زده کوئ چې د قرآن او د حدیث ژبه ده، او د هغې نه پس بله خبره دا چې چاینیز هم زده کوئ، ځکه چې د چاینیز زموږ ګاونډیان دي، سبا له به ورسره زموږ راشه درشه پرېوځي او کارونه روان دي. نو ژبې ډېرې زده کوئ، خو خپله ژبه مه هېروئ. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. جی بچې جی له مایک راوړه. وعلیکم السلام. اوس خو د خدای فضل دی سوره هم نشته، نو بس دغه سوچ د ذهن نه وباسه چې سورې ختم شوي دي، سوره اوس نشته. او چې څنګه عام حالت کې د یو ورور د دوو خویندو برابر وي، ټیک ده جي، په جایداد کې، نو چې څنګه د هغې اسلام حصه ډکلیر کړې ده، هغه حصه وله په هر حالت کې ورکول پکار دي، چې هر چېرته ناست دی او هر چېرته واده شوي. نو اوس شکر دی چې سورې اوس نشته، سورې ختم. جی جی بچه. کېنه ډېره ښکلې خبره، ډېره مزېداره.
ډېره مزېداره. دا داسې و چې د ایران نه یو کتاب لیکلی شوی و او په هغې کې ویلی شوي چې پښتو دوزخي ژبه ده، ځکه چې پښتو او فارسي یو ځل سره نږدې پښتانه فارسیوال اوسېدل، نو دا خبره هسې یو نیګټیو خبره وه. نو د هغې جواب حمزه بابا کړی چې اغیار که وایي د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. خپل روایات، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل جغرافیه، خپل اتلان، د دې سره به زه یو ځای ځم، زه د بل چا سره نه ځم. او مطلب یې دا و چې صرف د دې خپله ژبه، خپل تاریخ، خپل ثقافت یې اون کړی دی او دا ټولو خلکو له اون کول پکار دي. څوک چې د خپل ځان له لرې، تاسو چې کله چېرته لاړ شئ، تاسو ته وایي شناختي کارډ وښیه، ټیک ده. کارډ کې ستا پیژندګلي، ستا د پلار نومي، ستا پته یې پکې، ستا ډیټیلز پکې که نه. دا خپل قوم دغسې شی چې ستا پیژندګلي. اوس که تاسو ګورئ، تاسو چې خپل قبیله نه معلومه، قوم مو نه معلوم، تاسو سره ثبوت نه، اوس دا چې کوم نوی نظام راغی ټرایبل ډسټرکټس واورئ، نو د هغې سره چې خپله پیژندګلي نه وه، نو هغې ته خپله ځمکه نه میلاوېږي. نو خپله پیژندګلي چې ده دا ضروري ده. خپل اصلیت چې دی د هغې نه ته نشي تښتېدی. مونږ څوک یو؟ مونږ انسانان یو، مونږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو. صحیح ده؟ نو د دې ثبوت زمونږ سره شته، خو چې چا سره ثبوت نه وي، نو هغه به بیا په دې کې نه حسابېږي. پوه شوې؟ بل سوال شته؟ لویه شی هغه د بل یو شاه زلمی